زه چې کله یوټیوب کې نوې ویډیو مې لوډ شي نو هغه بیا ځینو دوستانو سره د میسنجر یا د واتساپ له لارې شریکوم. نو ملګرو ته یې لیږم، هغوی چې دی فیډبک پرې ورکوي، کمنټونه پرې ورکوي، تبصرې کوي او د هغوی له تبصرو څخه زه زده کړې کوم. زه کوشش کوم چې بله ویډیو مې له هغې څخه بهتره وي، غوره وي، یا د هغوی نظریات چې دي چې ما لپاره ګټور دي یا د لیدونکو لپاره ګټور دي هغه په نوې ویډیو کې ځای په ځای کړم. نو ما یو مشر استاد ته خپله ویډیو ورلیږلې وه او هغه په اصل 2 او 3 ورځو چې دی ما ته تبصره لیکلې وه په هغه میسنجر کې. هغه لیکلي وو چې نورې ما د زده کړو وخت تېر شوی دی، زه په ریاضي کې ډاکټورا لرم، په دغه برخه کې مې څو کتابونه هم لیکلي دي، زه نور د زده کړو نه یم او نه غواړم زده کړه وکړم، بس دی، همدومره مې چې زده کړی دی بس دی. بیا ما هغه ته ویل چې خیر ده، اوس خو لکه ویډیو درغلی دی، تاسو کولی شئ چې هغه له نورو ملګرو او دوستانو سره شریکه کړئ. هغه بیا له سر نه چې دی ما ته هماغه خبرې شروع کړلی. ما ملګري هم چې دي هغه مشران دي، هغوی هم زده کړې کړي دي، هغوی هم نور زده کړو ته ضرورت نه لري او بس همداسې قیسو ته ادامه ورکړله. خو زه چوپ پاتې شولم. بیا مې یوه ورځ چې دی دغه کتاب لوسته، دا کتاب د 8 هابټس، په دې کې لیکل شوي دي چې مونږ کیدای شي له وظیفو څخه تقاعد شو، له دندو څخه تقاعد شو، خو د معنوي ماموریتونو څخه باید هیڅ کله تقاعد نه شو. معنوي ماموریتونه کوم دي؟ هغه زده کړه کول دي، خلکو ته خیر رسول دي، ټولنې ته خیر رسول دي، بشر ته خیر رسول دي. دغه ټولنه که هغه مثلا انساني ټولنه که حیواني دی، دوی ته باید په کل کې چې شی ورسېږي خیر ورسېږي. زموږ سپین ږیري د وخت په تېرېدلو سره کله چې هغه زامن کاروباري شي نو بیا هغوی په کورونو کې نول کېږي، ځکه زامن یې ورته وایي چې پلاره تا ډېرې زیاته ګټلې دي، موږ ته د تکلیفونه ویستلي دي، نور پیسې موږ ګټو ته کور کې کېږه. بیا دوی کور کې له یوې ستونزې سره مخامخ کېږي. ستونزه دا ده چې زامنو په خپلو زامنو کې مصروف شي، په خپلو کاروبارونو کې مصروف شي، دوی ته توجه یو څه کمه شي، دوی سره د خبرو کولو هغه فرصت بیا ډېر زیات نه وي چې یو له بل سره کښېني، بحث وکړي، خبرې وکړي، ډېر کم وي. دوی همداسې ورو ورو تنهایي طرف ته ځي، تنهایي طرف ته ځي، تنهایي. بیا نو دوی چې دی د مرګ شیبې شماري، لکه زه به څه وخت مړ کېږم، زه به څه وخت مړ کېږم. تاسې د نورې دنیا سپین ږیري وګورئ چې هغوی د تقاعد نه وروسته چې دی هغوی دنیا ګوري، چکرې وهي، ګرځي، کلتورونو په اړه معلومات ټولوي، کتابونه لیکي، یا چې دی رضاکارانه داوطلبانه کارونه شروع کوي، د خیریه بنسټونو سره کار کوي، په هغه سیمو ملکونو کې چې ناورینونه دي هلته ځي، هلته خلکو ته خدمات رسوي، کوشش کوي چې یو ډول نه یو ډول هغوی خلکو ته خدمات ورسوي. خدمات څنګه وي؟ کله چې پوه شي چې دوی په منطقې کې د معلمانو کمبود دی نو دوی مکتب کې پر داوطلب ډول درس ورکوي. که پوه شي چې مثلا یو چاته په د مکتب په جوړولو کې ما خیر رسیږي، بس هغه ورځ ورسره ګوډوي، یا چې د خښت ورسره وړي، یا چې د یو بل کار ورسره کوي، خو مقصد هغه خدمات رسوي، لکه کار کوي، کوشش کوي چې نورو ته د خیر جوګه شي. نو زده کړې کول چې دی دا میننګفول میشن دی او دې نه باید سړی په هیڅ حالات کې چې دی ریټایر نه شي. وظیفې نه ته ریټایر شې مشکل نشته دی، خو د معنوي ماموریتونو نه هیڅ کله ځان مه ریټایر کوه.